بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر شاهد علي دی او زه په شوګر کرافټ ریسرچ انسټیټیوټ کې د سینیر ریسرچ آفیسر په پوسټ باندې کار کوم. د غني کې د ګوړې او د چینو او د عام پیداوار زیاتولو لپاره ضروری ده چې غني دې په ټیم باندې وکرلی شي. کوم چې د اسو کار دی او هغه په اسو کې د 15 ستمبر نه والا د 15 اکتوبر پورې کرلی شي، نو که دا په دې ټیم کې مونږه وکړو نو زمونږه په د غني پیداوار هم زیات شي او په دې کې به د ګوړې او د چینو مقدار هم مونږ سره زیات راشي. که دا مونږه څونه لیټ کوو نو زمونږه به دا پیداواري صلاحیت په غني کې کمیږي. د غني دپاره ضروري ده چې مونږ د داسې ځمکې انتخاب وکړو چې هغه زرخیزه وي، د هغې نه د اوبو د وتو پروګرام ښه. که چېرته مونږه په مالګیجنه کومې ده چې سیلاین سایل وی او یا واټر لاګ چې جبه ځمکه ورته وی، په هغې باندې کاشت وکړو نو نه صرف زمونږه به پیداوار کم شي بلکې د ګوړې کوالټي به هم زمونږ سره ښه نه راځي، بلکې د ګوړې که سیلاین سایل باندې مونږه وکړو نو د هغې خوند به مونږ سره تروش او تریو راځي. د دې نه علاوه د ځمکې تیارې په داسې یو باندې پکار دی چې هغه جوور واړی او د ځمکې کم ته چې جوړ شوی سخت د مشینانو په وجه باندې او د هغې نه د غني جر له لاندې نه ځي، نو که دا مونږه په تریپلو باندې، په چزل پلو باندې، په ډسک هیرو باندې واړو نو د غني دا جر له خپل خوراک د ځمکې د لاندې نه والي او د دې سره به زموږ د غني پیداوار زیات شي او ورسره به په دې کې د ګوړې او د چینو مقدار هم زمیندار ډیر حاصل کی. د دې نه علاوه د چینو او د ګوړې د زیاتولو لپاره پکار دی چې زمیندارونه زړې ویرایټۍ بدلې کی په نو باندې کومې چې مونږ سره په شوګر کرافټ ریسرچ انسټیټیوټ مردان کې موجود دي. هغه زمیندارو ویمړلې اوس یې وړي او بیا هم راتلی شي چې دا بدلې کی، نو دې سره به یو زمونږه پیداوار سیوا شي، بل به دا په کم ټیم کې راشي او پخې بشي.